ښایست جوړ یاست، کړه یاست په خیر یې ښه خو به یاست جوړ یاست. نو نن بیا یو سبجیکټ مو راخیستی دی د بایو کیمسټري سم. نو بایو کیمسټري باندې به یو پلس سره خلاص کړو د لغات باندې صحیح ده. نور ډیفینیشن یې ما درته ویلی دی هغه کته چې په چینل کې. نو بایو کیمسټري چې د هغه بایو ژوندي ته وایي او کیمسټري چې دا کیمیاوي مواد ته وایي صحیح ده. راځئ چې ټیسټ ته ځو. ټیسټ مو کوم راخیستی یعنې چې مو راخیستی دی کارډیک پروفایل څخه یو ټیسټ راخیستی دی. یعنې کارډیک کوم چې د زړه پروفایل ورته وایي د زړه د ټیسټ لپاره کوم چې ټیسټونه دي په هغه کې کوم یو راخیستی دی انزایم مو راخیستی دی. نو راځه مخته ځو پر انزایم خبرې کوو. انزایم کوم دوه مو راخیستی دی دا دوه مو راخیستی یعنې سی کې یا سی کې ام بي. راځو چې سی کې ام بي چې ته وایي سی کې ام بي ولې موږ کوو او په څه وجې کوو دا ټیسټ به ګټې په دې سره خلاصېدي فل فوم دې ته به ډېرو نومانو باندې وکېږي. سی کې صحیح ده. سی کې ته اول وایي نوم وکېږي کراتیني کینیز په نامه باندې یادېږي. بل نوم چې ورته وکېږي هغه ته سی کې ام بي ورته وکېږي یعنې کراتیني یعنی کینیز مسلز براین یعنی د مسل هم پکښې کې دي نساجونه هم پکښې کې دي کوم د زړه نساج چې دی او دماغ هم پکښې کې راځي صحیح ده. سی کې ام بي دې ته وایي کېږي. بل نوم هم دې ته وایي کېږي په بل نامه باندې یعنې هغه ته سی پي کې وایي کېږي کراتیني فاسفو کینیز دې ته وایي کېږي. نو دا چې دی دا ټول نومان چې دي دا ټول دا کوم سی کې سو اور سی پی کې سو اور سی کې ام بي چې ورته وایي دا ټول یو ټیسټ دی یعنی دا ټوله یو رقم دی. خالی د دې چې دا ټیسټونه چې دي ټوله یو رقم ټیسټ دی یو شی دی. خالی د دې ټیسټونه دا چې دی دا ټیسټ سی کې چې دا یو قسم انزایم دی دې ته آیسو انزایم وایي کېږي یعنې آیسو انزایم. خالی دا خبره ده په دې کې مطلب په دې کې دا چې شی دی چې خالی دغه انزایم چې دی په رنګو کې بدل دی نور چې د فنکشن چې دی کار دی ټوله یو کار دی د ټولو یو کار دی صحیح ده. خالی په شکل کې بدل دی نور د ټولو یو کار دی دا انزایم صحیح ده. انزایم چې دی پر انزایم باندې خپل ویډیو راځي چې انزایم باید موږ په بدن کې چې کار کوي په یاد وساتئ چې ار سی کې او سی کې ام بي سو یا سی پی کې چې دا ټول یو انزایم دی. هغه انزایم چې نومیږي آیسو انزایم. دا چیرې پیدا کېږي دا انزایم دا اکثره وخت په موستلی فاوند هارد مسل سیلز یعنی کوم چې د زړه مسل یا حجره چې ده یعنی مسل نساجونه ته وایي یعنی کوم حجرې یا کوم نساجونه چې د زړه دي لکه دا اوس زړه شو یعنی د خپلو حجرې سولې یعنی د مسلز په دغو کې دا سی کې ام بي پیدا کېږي. نو دا سی کې پی چې دی د دې کار چې دی د دې کار چې دی د دې کار اول ور معلوموي دا درته هارت اټیک یعنی د زړه حمله درته معلوموي. زړه حمله درته معلوموي چې یعنی پر زړه باندې څنګه حمله راغلی د ولې راغلی د سم کار کوي نه کوي او دا یعنی سینه ولې ورسره درد کوي لاس یې ولې درد ورسره کوي دا نیمه خوله یې ولې درد ورسره کوي زړه فالج شوی خو به نه وي زړه یې سم کار کوي که نه کوي صحیح ده. او دا بعض اوقات چې کله دا ځایونه چې درد کوي دا بیا د ټیسټ هم ورکولی شي د چیسټ پین چې ورته وایي د سینې درد یعنی لاس یا د خولې یو بغل چې پین ورته وایي یعنی ساب لنډي چې ورته وایي لري یعنی دا لنډي چې زړه درد هم ورسره وي نو دا ټیسټ هم ورته وایي چې هرته دا ټیسټ وکړه صحیح ده. د دې فنکشن چې دی هارت اټیک دی صحیح ده یا زړه پرې یا زړه انجری زخم چې یا په زړه کې هارت اټیک یا په زړه کې چربي نو دا ټیسټ هم ورته کېږي لیکن دا اکثر د دې مخصوص فنکشن چې دی هارت اټیک دپاره دی. دا څه وخت پورته کېږي یعنی دا کله چې هارت اټیک پر راشي د هارت اټیک څخه 3 ګنټې یا 4 ګنټې یا 3 ساعته یا 6 ساعته بعد دا پورته شي یعنی انکریز شي دا پورته شي دا ټیسټ صحیح ده. راځو د دې نارمل رینج ګورو. نارمل رینج د دې د اکثره خلک په داسې نومانو باندې یادېږي د دې رینج داسې معلوموي ځینې یو رقم وایي ځینې بل رقم وایي لیکن چې ته ګوګل کې سرچ ووایه ډېر ښه دی او ګوګل کې به ته وایې بیا د دې سم سرچ پیدا کولی شې. کوم سرچ چې موږ ورسره ټول کړی د هغه سرچ دا دی چې د شپږ څلوېښت سوي بیا د 101 پورې انټرنیشنل یونټ پر لیټر پورې د سړي دی او د ښځې چې دی هغه د 4 سوي بیا د 145 انټرنیشنل لیټر پورې دی صحیح ده. او د کوم چې
مسل ام بی چورته وایي. مسل ام بی چې دی هغه بیا د 6.8 ونیسي نینو ګرام پر لیټر باندې د ښځې د او د سړي ده، او د ښځې چې ده هغه د 3.8 ونیسي بیا در 8 پورې نینو ګرام پر لیټر باندې ده، چې د چا یو ته ورکوي اسان و هغه ته ورکړسي ده. لیکن د دې نارمل رینج چې ورکوي یعنې د هر ټیسټ نارمل رینج کوي په ګوګل کې سرچ واسي ده، موږ ته خو دا راویلي دي، موږ خپله دا ده کړی دی. راځو د دې سپیسیفیک کلیکشن به څنګه کوو، یعنې په چش کې به راخلو، جل ټیپ کې به راخلو، هایپرین او پلین ټیوب، کم چې اجړ ټیوب دی او کم چې زرغون او کم سور ټیوب چې دی، دا په کم کنډیشن کې پورته کېږي، یعنې دی وایي په کم کنډیشن کې پورته کېږي. ریسنټ هارټ اټیک کې پورته کېږي، کډني فیلیر چې ورته وایي، کرونیک الکوهولیزم کې ورته وایي، مایو کارډسټ ورته وایي، یا اینډ پیراکارډسټ چې ورته وایي. په دې کې یعنې یا تایرايډ T3 یعنی T4 لیول چې پورته یا اکثره وخت په هغه وخت کې هم دا پورته کېږي. دا بیا دا کوم چې مایوکارډیل دی دننه کوم نساجونو کې مسله یا د باندې کوم نساجونو کې مسله یې دی ښکاره کړي، یعنې زوړ شراب څښي، یعنې دا کوم زړه یعنې د پښتورګو چې پیل چې کار نه کوي سم، یا یو دم چې اوس کوم هارټ اټیک پر راغلی یعنې زړه حمله پر راغلی یې ده. راځو دې ټیسټ پروسیجر څنګه کوو. اوس ډېر داسې ترتیبونه راغلي دي چې هغه کټان هم راغلی دي، کټان باندې ډېر ایزي ده او په غټو مشینانو باندې هم کېږي سي ده. یو کټ دی ورور، دا رقم کټ دی، دا به ته څنګه کوې. کټ دی اوس چې په سیرم یا په پلازما دې لګوي ټیسټ، یعنې په سیرم یا پلازما دې لګوي، هغه 2 ډراپه په پلازما وراچوي، 1 ډراپ په بفر د دې سره خپل بفر راځي، یعنې سولوشن ورسره راځي، داسې کوچنی بوتل ورسره راځي، روای بچی دلته. او بل طریقه چې ته کوم ډایرکټ یعنې د رګ چې پنچر کې کوم چې رګ د رګ سره اخلي هغه څه 3 ډبو ډایرکټ وینې چې ورته وایي، وراچي 3 څاڅکه به وراچوي او 1 څاڅک به د بفر وراچوي سي ده. هغه بیا دا رقم درښکاره کړي. او کله چې ته د ګوتې څخه وینه راخلې ګوتې پنچر کې یعنې ګوتې څخه، هغه به ته 15 ملي مایکرون یعنې بلډ به راخلې، هول بلډ 1 ډراپ وراچوي. او که د ګوتو سر څخه دغه کوي هغه به هم 3 ډراپ راخلې، یا وینه ده سي ده، وینه یو پلازما ده، هول بلډ یعنې خالص وینه، هغه 3 څاڅکه وراچول کېږي، 1 ډراپ. سیم ټو سیم کړه، هغه یوه کیسه ده. خالي دا عکس ته وګوره، خپله دې سر په خلاص چې لاس هم درښکاره کړی. ښه، نو دا ټیسټ به څنګه پازیټیو وي څنګه به نیګیټیو معلومېږي سي ده. دا رقم چې دی اوس ګوره 2 لیک پر سی باندې چې کوم یو رالي هغه ور لاندې رالي ټیسټ هغه پازیټیو دی سي ده، پازیټیو مطلب دی لري جمع دی ته وایي کېږي، د کوم د ده دا هارټ اټیک مسله پر ده باندې راغلی ده سي ده. هغه که څه هم خام وي او که تیز وي هغه به ته پازیټیو ورکوې، هغه کې ته دغه نشي کولی چې یاره دا نیګیټیو دی یا داسې دی. او که کوم یوه سی باندې لیک راغله هغه چې د نیگیټیو دی، یعنې سی مطلب دا دی کنټرول. او که په دواړو کې نه رالی یا په ټي کې رالی لاندې په ټیسټ کې رالی هغه انوالیډ دی، خراب دی، هغه ټیسټ هېڅ معنا نه لري. راځئ چې اوس ګوره په مشین کې څنګه کوي. په مشین بایو کیمسټري مشین به ستاسو سره وي یا به سلیکټرا در سره وي. سلیکټرا خو ډېر اسانه دی، دلته ریجنټ واچوي، دلته ټیسټ یا دلته ریجنټ یا دلته ټیسټ دی، هغه دونه مسله نه لري. او بایو کیمسټري که در سره وي په هغه کې څه مشکل جوړوي. بایو کیمسټري کې به ته څه چم کوې، موږ چې کوم ریجنټ استعمالوي یعنې کوم دغه چې استعمالوي موږ به څه چم وکړو، یوټیوب مو راواخیستی په هغه کې به مو 800 ریجنټ 1 واچوي، یعنې ریجنټ اول به مو راچوي، 200 به مو ریجنټ دغه واچوي 2 واچوي. نو دا به مو دلته واچوي 40 مایکرونه به مو سیرم واچوي. سیرم نه دی، سیرم چې مو واچوي دا خو کینیټیک دی. کینیټیک و اینډ پوینټ به فرق وایي د اینډ پوینټ چې هر وخت رالی هغه ټیم غواړي، او کینیټیک چې دی هغه ډایرکټ 10 سکندو بعد بس ور اسپریټي په چشي به د تا ریزلټ درکې. نو موږ به ډایرکټ پس په وچشي چې کوم ریزلټ به راکړي هغه ریزلټ به موږ ولیکي. سیم پروسس د سټانډرډ هم دا رقم دی سي. هر ماشین چې د دې 3 سټیپ لازم لري، کوالټي کنټرول، نارمل، های، لو اور های، نارمل، لو، کیسی اور کلیبریټ په لازمان ورکوي سي ده. کلیبریټ چې ته ورنه کې کلیبریټ او سټانډرډ ته وایي، ولې ته رینج ریمنټ ورکوي سي ده. که مو ویډیو خوښ شوی د نور سره هم شیر کړئ.